دلته به تاسو د پښتو کلاسیکي ډرامې طلایي یادونه او تلپاتې کیسې په HD کیفیت کې ګورئ. همدا اوس سبسکرایب کړئ. روشنارا دا سپرډن سے ملمن تاسو زمانم شاه سوار دی زه مال نږدې مه راځه. خو زه خو ستا په اجازت راغلی یم. ستا د راتلو مطلب زما داسې قیدیانو سره ډېره همدردي ځکه چې په خپل ځای ودرېږه. ترې دومره نفرت وجه سیرو بیگم دروازه بند کن. کینا خان بابا تاسو ډېر پریشانه معلومیږئ. نن ماته یو خاص خبرې لراغوستی. زر وایئ ما څه ډېر فکر دی. خان بابا نن ستاسو مزاج ماته ډېر خراب ښکاري. زه د ماضي اوازونه اورم سیره بیګم. کله کله مې زړه له راشي چې زه د دې کمرې یو کداور بت شي او د دې حویلی د ګوټ ګوټ دا خاموشي د ځان دننه رونغاړم. بابا دا دومره ناامیدي ولې؟ دا ځکه چې نواب شاپور احمد خان نه شکست مني او نه خاورې کېدل غواړي او نه مې دا ضمیر مني چې سبا زما قبر ته څوک ودرېږي او دا وایي چې نواب صاحب ته دوا وکوي. نواب صاحب د دوا محتاجه دی. سیره بیګم زما دا قسم خبرې ته په یو خاص موقع اورې. نن بیا هغه ورځ ده. بابا
د شناز خط راغلی د وراره خط ته به ډېر خوشحالېږي فیضو به هم د شناس په راتلو ډېر مطمئني ما سره یاره ده د څه په دې حویلی کې یو بغاوت جوړېږي د شناس د خط لفظونه ډېر سرکشه دي زه رایږم فیضو ته ووایه چې خپل ځای د نوابۍ په اصولو او روایاتو پوه کړي د دې خط جواب ته ورور خور دواړه ولیکئ تاسو چې کوم خط ولیکئ دا به زه ګورم څه زبردست چای مې دله پخ کړي دي چې واه واه د ځان صفت په خپل خوند نه کوي دادا تاسو د ګوټو کې نو بیا ووایه چې زما صفت په ځای دی او که نه دادا چینی په ګیر کړي اوف ما ومنله چې اخلی پخلی ډېر ګران کار دی نن مې یو ضروري کار وړی دی خبر یم په څه د چا نه به یې کپړه اخیستي د یونیورسټۍ هلکان لکه د جنکو په دویمه درېیمه ورځ نوي سوټه چوي خو دا بل شان سوټ دی دا خو دا د یو زنانه قیدي کپړه ده دادا تاسو خاموشه غونډه شوئ دا دې کپړې فکر یې وړم خو د دې سړي به پخپله کوئ په شاګردانو به د دې سړي نه کوئ چې څنګه ستاسو حکم وي حکم نه دادا درخواست ټیک آرام کښېنه ګینې بیا غلی وتړم دلته نور هم ستا په شان ښځې شته هېچا شکایت نشته بغیر ستا نه زه ښځه نه یم سړی یم سړی ښځه قتل نشي کولی ما قتل کړی دی ښځه دی د سړو غلامې قابل نفرت وجود دی ستا بیا شور ونه کړې ګینې سخته سزا به درکړم سزا ماله هیڅوک نشي راکولی هیڅوک نه خان بابا څه شو فیضو زه رالم خان بابا دې خوا راځئ کښېنئ خان بابا تاسو په دومره وړه خبره ولې ځان له تکلیف ورکوئ ما د انګریزانو دور لیدلی دی فیضو انګریز به په وړې وړې خبرې ډېر غور کولو د هغه په خیال د هرې غټې واقعې په شا یو وړه خبره وي خان بابا ما فیضو د ټول حال ویلی فیضو ستا څه خیال دی د شناز د خط د جواب ما غواړه د شناس نه د نواب شاپور احمد خان د پټکي عزت مه کوه په خپله ژبه کې خپل زوی ته زما د شکست اعتراف نه دی پکار ماته د نوابۍ وارث خان بابا شناس خو په خپله د میرو میخ کار دی ستا د لاسه
د شناسته محرومیت دا علاج نه چې ته زما د سره پټکې کوزې او دغه پخپو کېږدې دغه د محرومیت دا علاج و چې ما د ځمکې نه پورته کو اسمان ته مې وخېجولو شناسته ولیکه چې د اسمان نه ځمکې ته د راټوپ کولو ګستاخي نه کوي خان بابا ما چې درته سوې داسې ولیکه هر بار ټکې په ټکې जी تاسو ماته سوي You are very انټيليجنت intelligent. د یونیورسيټي د یو سینیئر انټيليجنت طالب علم دا رویه یونیورسيټي کم فیس چې تو ورکې او ماغه شان فیس دا خاکسار مور کوي پاتې شو استاد موټر په هرن د توجه خبره نو شاه سوار خان داسې اولډ ماډل ګاډي ته نه ګوري کائنات سره ستاسو ضد دی په ټول ډپارټمنټ کې ستاسو د اختلافاتو ذکر دی زموږ د کائنات د اختلافاتو څه دي هغه چیړل مال خوند راکوي خو په دې غوسه او ضد کې هم څه چل دی شاه سواره افغاني مه خوروې مړه ته د شونډو نه قدغن لرې کا افغانې به څوک نه خوروي سلطان شاه بچې ولې پریشان یې پیر صاحب غټه مسله ده سکون مې نشته بچا جي ژوند خوند نه راکوي سکون هغه سره دی بچې انسان ډېر ناشکر دی خود غرضه دی ډېر مخونه لري موږ ښکارو یو څه او یو بل څه دا هر څه پناه لري او بس باچا جي ما ته دعا وکړئ په لوی امتحان کې راګیر یم بچې د انسان اثر پرېږده حق الله باچا جي یو څو زنانه راغلي دي تاسو نه دعا غواړي حاجت پوره کولو والا هغه لوی ذات دی ما نه څه غواړي زه څه کولی شم ما سره څه دي حق الله حق الله حق الله باچا جي د خلکو نه ځان ورک شوی دی هېڅ پته ورته نه لګي په تاسو غوندې خلکو باندې د هغې تسلي کېږي حق الله حق الله حق الله الله سلطان شاه دا خو ډېره ښه دنده ده خو څه ما وي چې دا باچا پیره مه کوه داسې خبرې لا سړی مه چېړه ته نه یې خبر ده د قیسې نه نو دا کیسه څه ده دا ډېر اوږده قیسه ده هسې ما وي په تا باندې خو ډېر مهربان ښکاري تا وکتل ما بیا هم د زړه خبره ونه کړه شوه دا سړی مه چېړه پیره ته نه پېژنې دا سړی تا دلته پناه اخیستې ده خو فریب ورسره ونه کړې نه نه توبه توبه خدای پامان
आशी बोले जी هغه لوفر بدمعش بیا راغلی کېنه دغه ځای به بهر یو سړی ولاړي ما پورې راوله فورا شابه ته فکر مه کوه سر تاسو په دې مسله کې ډایرکټ مې انوالو کیږئ دا زما د سکول مسله راشي ته ماته دا ووایه چې د دې سړي سره ستاسو زما مطلب دا دی چې څه داسې سر تاسو په ما شک کوئ نه قطعا نه عاشي دا خبره نه ده ګوره د سکول په ټول ماحول باندې داسې مسلې خراب اثرات غورځوي پلیز سر زما مدد وکئ سر بهر هیڅوک نشته ته ځه هیڅ فکر مه کوه عاشي راځه دا به سټ راکړم راځه د بنګو بوټیاں خمار دې غم د دنیا گئنا روزگار دې کم آی د بنګو بوټیاں خمار دې غم د دنیا وډورې دوکې را سره مکو بني دالور بدره پدور قسم په خدای که تو قدر سره کومه ما یو خبره یو می جبې بیا انتظار د څه خبرې دي عایشې ما دا نه درکړې ده تا ته مې بخښلې ده ستا دا او ستا بهي دا خبرې تا څو ځلې اورېدلې عاشي د فیصلې کولو موله زه تاله بیا هم در کوم که بیا زما مخې له هر څوک رالې نو خاطر به نه کوم ما ستا رقم واپس کړی اوس ستا دې کور څه هېڅ کار نشته واپس کړی دی ستا پلار ما نه بیا رقم اخیستی دی څه بیا رقم اخیستی دی ما دې کنه اخیستی دی په زور یې راته په دې جیب نه دی زما خدایه ته صاف د یونیورسټۍ کوم فیس چې ته ورکې هغه شان فیس د خاکسار هم ورکوي پاتې شوه ستا د موټر د هارن په توجه خبره نو شاه سوار خان داسې اوډ ماډل ګاډي ته نه ګوري تاسو ورشئ السلام علیکم ما تاسو له یو تحفه راوړې ده دا ستا نوې کپړې دي ما پورې خندا مه کو تا په کوم حیثیت دا کپړې راوړي دي د زوی په حیثیت یو زوی مورلا پړونی لپټو جامې نشي وروړی آیا دا حیثیت هم زما نشته مورې د زوی له طرفه دا تحفه قبوله کړه
मोरे मोरे माता नन पताव लगी था चिजामन तमें तो सतर बूजी हूं और आवली हूं हो मालाची कमजोर सतर रावड़े दे माला खुदा का नुम था जमानू शहसवार दे मोरे زبا بیا راځم شهسوار زه چې بیا راځم نو راتلو شرط به دی چې زه راځم نو تاسو به دا جامې اچولي زه به تاسو له مبارکي درکوم خدای په امان زامنو په شرط کې څومره مینه آشي دلته د ساتو کا थैंक यू داستار میاشتې پوره تنخواه دا زما مجبوري ده زه داسې متنازع شخصیت نور نشم ساتلی د دې مطلب دا دی چې ستاسو په مې اعتماد نشته ما ډېر کوشش وکړ چې دا مسله دې هواره شي خو ستا متعلق دوه کسان په ما باندې مختلف پرېشر اچوي دوه کسان څوک یو هغه لوفر بدماش سړی چې زما د سکول د بدنامولو کوشش کوي او بل یو هلک دی سلطان شاه پیژنې خو سلطان شاه هغه په ما باندې دا پرېشر اچوي چې ته به شي فل سپورټ کې نو په داسې سچویشن کې به شي زه څه فیصله کوم ته مهرباني وکړه ځان له چېرته بل ځای چاپ وکړه ستاسو د همدردۍ ډېره ډېره مهرباني دیدار د مالې نه خبر نه کړم سنوي تازه شته ټول خلک هم ستا خبرې کوي نه که نه قسم مې دی په خدای یو خو ته په هره خبره باندې قسم خوري سمه خبره کوه څه چل دی پهلوان دکاندار را سره لګیا چې نیک تداشي سره واده کوي دیداره ها نیک پهلوان نن ماښام دلته راوغواړه ډېره خبره راشي ته دلته ستا د همدردو مطلب هم ده چې زه یو ځل بیا دلته راشم زه رالم ما تاله ستا یو امانت راوړی مطلب څه دي زما د سکول آخري تنخواه زما کالي پتري دي ستا په وجه د دې سکول نه ویستی شوم او اوس د مالت خبرې مه اورم څه راکړم ماله ستا همدردۍ شرم تهمت الزام ستا په ځای به اوس زه جواب کوم خدای ته وګوره سلطان شاه زما لپاره چا سره جنګ مه کوه ما سره همدردي زما حق د چا نه مه غواړه سلطان شاه روڼ شه زما لپاره هېڅ مه وینه کوڼ شه زما لپاره هېڅ مه اوره امانت سنبال کړه دا ډېر خراب خلک دی که قسم مې دی په خدای زه به دا ټول خراب خلک ټیک کړم قسم مې دی په خدای فیضو خان تاسو دومره غټه خبره ما نه پټه کړې وه د څه خبره خبر شویم چې شناز خان را روان دی ولې ته خوشحاله نه شوې ګلاب کاکا په دې کور کې تا ته د شناز حیثیت او اهمیت معلوم نه دی معلوم دی راته
شناس د نواب صاحب د نوابه ایکي وارث دی. وارث؟ شناس د نواب صاحب د مجبورۍ نوم دی. خو زه د هغه رشتو قایل نه یم د کومو بنیاد چې په مجبورو وي، ځکه چې مجبورۍ ختمې شي نو رشتې هم ختمې شي. څه غواړې؟ دا خو د دې کور د ټولو نه لویه المیه ده چې دلته هر څوک هر څه غواړي، نو د هغې اختیار صرف نواب صاحب سره دی. ته زاړه واقعیات مه یادوه. راتلونکي حادثات به د زړو واقعاتو په وجه راځي. زما په خیال شناس سره به دا ټول اختلافات ختم شي. څنګه به ختم شي؟ شناس اوس هم دا ضد کوي چې زما استقبال به زما مور کوي. مور؟ ته وایې ګلاب دین کاکا، نواب صاحب به د شناس مور دلته پرېږدي؟ زه به خپله ښځه دلته راولم؟ ګلاب دین کاکا، د شناس د راتلو سره به د نیکه او د نوسي ترمنځ په جنګ کې زما څه حیثیت وي؟ زه خو په دې فکر کوم. بلکې حاجي باچا جي ته څه وینې ګورې؟ دا څه دي؟ ډېر ښکلي خلک دي باچا جي. بدرنګه دي دا خلک. هغه وګوره. څه دي ولیدل؟ باچا جي د لیدو قوت خو تاسو سره دی. الله حق دی هغه. تا چې څه ولیدل دا داسې نه دي. نو بیا څه دي؟ هېڅ نه دي. هغه وګوره، هغه وګوره. څه دي ولیدل بالکیه؟ باچا جي دنیا ډېره ښکلې ده. بدرنګه ده دنیا. رنګونه وګړي د انسانانو په خپل خپل مخونو. دا دوی چې یو بل ښکلی، دا مخونه نه، خپل خپل غرضونه ښکلی. دا سوداګران دي، هر چا خپل خپل غرض لکه یوسف د ګوتې نیولی په بازارونو یې خرڅوي. بلکې حاجي باچا جي هغه وګوره. څه نوم ولیکم؟ ما خو وی چې ودې پېژندم، نواب ګل استاد ودې نه پېژندم. نه، خیال ته مې نه راځي. پیر محمد دې مه کنه. کینه چیرې باندې کوم پېژندګلو وموشي. نه، چې به بیا وسکم. داسې مه وي چې زه خو ستا ډېر زوړ ګاک یم. ته ډېر مدپس راغلی. ځکه خو دې ونه پېژندم. ښه زه به بیا راځم، نورې خبرې به بیا وکړو. داسې مه وي چې بیا کله راشم. 3 ورځې پس. ډېره ښه ده. نواب ګل استاد، سلام علیکم. سلام علیکم. استاد جي ډېره لنډه نیټه دې ورکړه. څه خاص سړی اوسه؟ دا ډېر خاص سړی دی. اوس مې پوره وپېژنده. پیر محمد ما ته خو غوندې بنده ښکارېده استاد جي. بھئی دا فون خبرې نه دي چې ته راشې نو ترور دی. ترور دی شته، هغه به هر څه سم کي. او واخله خبرې ورسره وکړه. हेलो वालेकुम सलाम. शनाज बच्चे तो कल राजी बुनले खुद इस्तर की स्पिने की खा 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 शिकायतों न प्रेदा खूब बज़र खपल वतन तराजा खा कायनात खुश यूनिवर्सिटी तजी राजी. हेलो शनाज, फाइन. आर्कियोलॉजी को हमारा कोर मजमून दी ब्याखविस ग्रानदा समा थीसिस को पूरा कीगी. पर आर्कियोलॉजी से सुमरा बुक्स मिला जान सरे रोड़े. शनाज खान बाबा सर खबर होके. हेलो, वालेकुम सलाम. खैर, कल राजी. हाँ,
د پلار خط درته ملاو شوی نه دی دغه خط ته بیا وګوره خان بابا ته اوس ته پته ده چې زه شناز سره د خان بابا دا رویه نه پوهېږم چې د اختلافات څه دي فیضو لکه چې دا زمانه څه پټه واقع ده فیضو تا ته ما ویلي دي چې زړو واقعاتو نه بیا بیا اشتیال مه ورکوه دا واقعیات اوس ته پټېدو نه دي بچې ستا شرط پوره شو مبارک شه خدای دې ډېر لوی سړی کا زه نن ډېر خوشحاله یم چې ماته چا زوی ووی ما هم ډېره موده پس د مور ټکی ستا د خولې نه واورېده ستا په شان یو شهسوار زما هم و اوس په زلمیږي روشنه ستا ملاقاتي دی ملاقات نه راشه نشته زما ملاقاتي نه کوم ملاقات ورته وایه روشناره مړه ده نشته روشناره مورې مورې دا څوک دی ستا ملاقات لا څوک راغلی زما پلار به زما د سزا کلونه به شمارلي د رهایۍ تپوس به رانه کوي چې کور ته مې بوځي زما خاوند به په سترګو کې به د ملامتیا اوښکې راوړي او یا به زما زیږي زما د مورولۍ امتحان به اخلي دا ټول خلک ژوندي دي زما دپاره مړه دي یا زه د هغوی دپاره مړه یم شهسواره ما تا ته ویلي و که نه چې روشناره مه ژوندی کوه ډېر شور دی ما پسې ته د روحونو په شور څه پوهېږې ته روشناره معلومول غواړې که نه چې دا څوک ده اوبه ویم درته خو لږ صبر نور दादा شهسواره تی چې زړه جاړي نو خندا هم د جړه په شان دي شهسواره په خندا کې جړه مه پټوې دادا زه د دې راز تپوس نه کوم چې دغه صندوق کې څه دي ځکه چې ماته نه ښکاري خو په دې سترګو کې چې اوښکې وینم دادا نو ضرور به دا وایم چې دا ولې هېڅ نشته بچې هېڅ نشته صرف زما د خوشحالۍ لپاره تاسو ځان له فریب ورکوئ او مالم ما مه دردوه بچې مه دردوه زما په دې تپوسونو چې تاسو دردېږئ نو زه به دا تپوسونه بیا هېڅ چېرې ونه کړم سلطان شاه ستا سړی وتښتېده زما سړی پیر محمد ما ته هر څه پته وه خو ته په ما ډېر ګران یې باچا جي هغه ازلي بدبخته وسپېره دی ما خو وی چې ستاسو سره به زړه نرم شي خو بس په دې خیال مې ستاسو نه خبره پټه ساتلې وه باچا جي ما معاف کړئ باچا جي ما معاف کړئ بچې ستا نیت نیک دی خو بیا هم زما ښه عمل بد ثابت شي دا ولې باچا جي الله د نیتونو جنگ ډېر سخت وي بچې
خیر دی دې دارا مالی والا کچکول تکړه ور دی د ظالم لاسونی سبچا دلته حیران یم بادشاه جي چې څه وکم ما یو تورسر له پناه ورکړې ده هغې ته زما مدد الزام شو بادشاه جي زه څه وکم بادشاه جي څه وکم ورشه 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 الله د دې نه پس که دې دروازې ته چا په بد نظر وکتل او یا داسې حرکت وکړو نو خپې به له ماته کړم هغه بدماشانو او کسانو ته دې ووایه چې اوس سلطان شاه په میز کې ولاړ دی خو یې در سره ښه شه بچې سلطان شاه دا خلک به بیا څه سوي تا ته ما منت کړو چې مه راځه زما په جنګ کې زه دلته چا په حکم راغلی یم دلاره سامان ورسره دننه کړه زه دلته ولاړ یم چې بیا څوک راځي السلام علیکم وعلیکم سلام راځه پیر محمد نن مې ټوله ورځ ستا انتظار کړی دی زما په خیال چې ودې پېژندم خپل ماضي له چا نه هېرېږي بس دومره ده چې څوک د خپل ماضي نه هېرېږي نو ځان ورته ړوند کړي ډېر موده پس مې څه ولیدل اوس څه اورېدل غواړم د ایس نه یم خبر ډېره موده وشوه نه مې څوک لیدلي دي او نه مې څوک داسې ما وې دلته څوک راغلي دي ما سره څه پاتې دي ما خو د خپل ذات نه ډېرې منډې وهلې لکه چې رڼا نه یېرېږم او تیاره مې پړدوي نو ابو استاذ په تا ډېر خفه یم خو ستا دپاره هېڅ نشم کولی کاش چې ته زما مخې له ته یې راغلې ما ته دې هر څه را یاد کړل هر څه هېر کا هغه ډېر لوی خلک دی د لویو خلکو دښمني هم ښه او دوستي هم ښه څه ښکلې خبره دې وکړه خو پیر محمده د دغې لویو خلکو خو دم کاسب وي یاره زما کپړې تیارې دي زه ته یې سارول نه غواړم ځه خو دونه راته ووایه چې دلته به څه خیال راغلی وي چا رالېږلی وي په خدای باور وکړه اتفاقي راغلی په دې لاره تېرېدم چې مې ولیدې نو د وړاندې مې وپېژندې بیا واپس کېدی نه شم همدغه خبره ده همدا واخله یو وعده راسره وکړه دا نواب ګل خلکو ته مه ښایه دا به دې راباندې احسان وي نه پیسې والا نه دا ستا مېلمستیا بس دومره ښه راسره وکړه چې ته راځه او ما هغه زاړه خلک رالېږه بس داسې وګڼه لکه چې تا د نواب ګل لیدلی نه دی ځه الله دې خیر کړي سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مونږ یو پروپوزل راوړی دی تاسو او زمون پروپوزل کې فرق دی فرق صرف د جونیئر او د سینیئر دی تاسو خو ته ډسکشن جوړ کو د کائنات پروپوزل څه دی زمون د ډپارټمنټ یو سټډي ټور ریجیکټ یور پروپوزل واټ کائنات بیبي مونږ مطالعه په کتابونو کې کوو او تاسو خلک آوټینګ ته سټډي ټور وایي زه چې آوټینګ کوم نو خپل ګاډی مې شته دا سټډي ټور ستاسو غوندې خلکو ته پکار دی چې خپل کنوینس نه لري
اصل کې دا پروپوزل د سټډي ټور نه و. دا د دوه قوتونو ترمنځ د یو ناکام کوشش و. هر څه چې وو شهسوار ډېر زیاتی و. که زه چپ پاتې شم نو په ډپارټمنټ کې به د فیمیل لیډرشپ تاسو ته ډېر ګران پرېوځي. نواب صاحب ستاسو څوک میلمه راغلی دی. میلمه؟ زما میلمه خو د راتلو نه مخکې ټایم اخلي. دا څوک دی؟ څوک ناشنا دی، د دې نه وړاندې چېرته راغلی نه دی. ته ځه راتلو نه مخکې ټایم اخله بیا راځه. ته ځه ټولېږم جي. ته ونه رېدل ګلاب دینه جي نواب صاحب راوله میلمه. ډېره ښه میلمه راځه. نواب صاحب السلام علیکم.